ما وړوکوالي نه د ماشومانو جنکو کپړې به اچولې، ما به لپسټیکې لګولې، ناخن پالشې به مې لګولې، میک اپ به مې کولو، او زه به چې کله بازار ته لاړم نو ما به ګوډیانې اغوښتې. چې زه کله پر ورو لوېدم چې بیا کله زه 8 کلاس لاړم نو زه به په کلاس کې خپل فرینډ چې کوم دي زما کلاس فیل و، زه به ډېرې زیاتې زه تنګولم، ما ته مختلف قسم اوازونه به یې ما ته کول. کارونه خو به همیشه له ما ته چې زه کله لوی شوم زه به ډېر زیات هغه کېدم، نو ما ته ویل چې ته فوټبال ولې نه کړې، ته کرکټ ولې نه کړې، هلکانو سره لوبې ولې نه کړې. زه به همیشه له خپلو زما 2 خویندې زه به هغوی سره ناستم، ما به هغوی سره لوبې کولې، زه به هغوی سره خوشحالېدم. مطلب هغوی به ما به لکریزې ډېرې زیاتې لګولې په لاسونو خو باندې، او ما به هماغه اکټیویټي کوله کوم چې یو فیمیل کوي. نو خورونه مې به مې په دې ډېر زیات ما ته غوسه کېدل. ای به ما ته ویل چې داسې کې مونږ شرمې مونږ لپاره کار ګورې. نو بس زما خو دا په خپل ځان باندې خپل وس باندې نه و چې زه داسې دې شم، خو دا خو د الله قدرت وي. کله زما والده وفات شوه نو چې د هغې کله 46 وشوه نو بلکل زه خپل فیملی او ټول دونه نظرانداز کړم. مطلب زه به خپل روم کې پرته وم، نه ما نه د چای نه د روټۍ نه د څه، بلکې الټا هغې باندې زه یو بوج شوم، او نه ما نه دا تپوس کولو چې تا نن شپه ورځ تېره شوه، تا پسې داور باندې دلته یو انسان پروت دی، یو حیوان پروت دی، د ده چای روټۍ د ده د کپړو د ده د هغه څه مطلب د ده څه ضروریات شته. نو زه چې دا 40 ورځې ما داسې تېرې کړې نو زما بلکل زه یو ډېر ذهني ټینشن کې شوم چې دوی خو ما نه بلکل تپوس نه کوي، آخر زه خو هم یو انسان یم. بیا زه لاړم ګورو ما باندې خپله لوپټه واچوله او زه د هغه چیله شوم. خو زمونږ کمیونټي کې مې هم دا یو غټ ایشوز دی چې زما که هغه غوښتل میوزیک پروګرام که نه غوښته خو ګورو به د باندې ضرور کوي. دا هغه دا ډیمانډ دی چې ته دلته پروت یې خورې سکې نو ته به دلته میوزیک پروګرام هم کې او نور اکټیویټیز چې موږ سبا یو هغه رنګ به تېروي. زه یو میټینګ له تلم اویرنس سیشنز و، هغې کې د ټرانسجنډر باره کې ډېر ښکلې خبرې وې. هلته کم چې نادرا ډپارټمنټس والا وو، سوشل ویلفیر ډپارټمنټس والا وو او هیومن رایټس والا وو. هغوی ما ته وویل چې د ټرانسجنډر ته ځان دپاره خپل انجیو مطلب ته چې یو پازیټیو مایند والا یې نو ته ځان له یو انجیو رجسټر کړه. دا انجیو چې دا ګورمنټ سره رجسټر انجیو دی او دې کې صرف اونلی ټول ټرانسجنډر دي ما سره. مخکې به دا وشو چې موږ ته به سکیل میلو شو خو موږ به بیا هماغه ډیرې ته لاړو، هلته به پراتو. نو زموږ دا سکیل څه مقصد نو هغې دپاره موږ دلته لاندې یو صنعت غونته کې کارخانه شروع کړه، بره به هغې سکیل اخلي، لاندې به یې کارخانه کې مطلب هغوی ته به موږ روزګار هم ورکوو سکیل سره. دلته به ډریس میکینګ، فیشن ډیزاینینګ، بوتیک سټایل هم کیږي. زه دا ویل غواړم چې معاشرې کې خو دې خلکو ته دا اویرنس پکار دی چې ټرانسجنډر صرف نیګیټیو سایډ نه هغوی پازیټیو کارونه هم کولی شي. پهله خو د معاشره دا سوچ کړي، بل موږ هم د دې معاشرې خلک یو، موږ عزت غواړو، موږ ته د عزت میلو شي. که موږ یو پازیټیو سایډ ته لاړ شو نو دا یو بزنس یو مطلب یو بیوټیشن شو، فار ایگزامپل بوتیک سټایل شو، نو موږ به انشاءالله پیسه هم په عزت سره ګټو او موږ به په عزت کېیم. نو مطلب موږ به نه به هریسمنټ زموږ کېږي، نه به مرډرز زموږ کېږي. په دنیا کې واحد داسې یو رشته وي چې هغه صرف د مور پلار وي بغیر لالچه، او بیا به پسې په خویندې په نمبر وي، خو دې نه علاوه په دنیا کې یو داسې رشته هم نشته چې هغه به تا سره بغیر لالچه تا سره به دوستي وکړي. مور همیشه له زه مس کوم ډېر زیات، ځکه چې مور زه ډېر زیات سپورټ کړی. که دنیا هر څه ویلي دي خو زما مور ویلي دي چې نه دا زما زوی چې دا زما زوی دی او دا زما قبول دی، که دا هر څه دی. زه وایم چې الله دې ټرانسجنډر ځکه نه پیدا کړي چې زموږ معاشره اکسپټ کوي نه، نو موږ ډېر زیات موږ ته مسایل جوړېږي او موږ دا ژوند ډېر زیات تنګ وي. الله دې یا جینۍ پیدا کړي یا دې هلک پیدا کړي. اوس قافلې دې بې خطره درومي، مونږه په لاره مشالونه کېښوه.